محترم مسلمانانو ورونو دا الله عظیم فرزوینه ده پر موږ او تاسو ټولو باندې چې الله د اسلام د چتر لاندې موږ ته د زندګۍ د تېرولو توفیق راکړي. اسلام دا یو عظیم نعمت دی، د یو نیکبخته او بختور کس به په بخت باندې دغه کلمه کېږي. دا تعلق د دې پورې نه ساتي چې دا تور دی، دا سپین دی، دا پیسه‌داره دی، دا مسکین دی. دا ته به اسلام الله نصیب کوي، دې ته به نه نصیب کوي. دا به اسلام راوړي، دا به نه راوړي. د دې په وخت به دا به نه، بلکې دا د الله د لوري یو پیرزوینه ده چې پر چا اوس موږ تاسو په هر لمانځه وروسته باید دا دعا وایي: رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله تعالی علیه وسلم نبی و رسولا. او هر لمانځه وروسته پر خپل دین اسلام باندې حمد ادا چې خدایه که په دغه شکل کې په دغه صورت کې زه خدای نه خسته کافر وای، ستا د وحدانیت څخه منکر وای، هم به ما ګزاره کولی، پر ما به دغه شپه ورځ تېرېدلی. خو به صرف فرق یې دا و چې په هغه وخت کې به په دنیا کې در ما بدبخته کس نه وای. اوس مې اسلام راوړی دی، کلمه مې ویلې ده، په کورنۍ کې د مسلمان پیدا سوی یم، په ملک د مسلمان یم، په معاشره کې د مسلمان یم. خدای تعالی دې حمد دی. در موږ ډېر ښه ځوانان سته. دا اروپایي مخلوق چې ووینې دا په شکل او صورت کې در موږ ډېر زیات زیبا او ښکلي، په پیسه او په دولت کې در موږ بیخي ډېر لوړ، لیکن دا په پیسه او په ښایست باندې ده. هغوی الله جل جلاله د اسلام څخه بې برخې کړي. سړی داسې ورته وګوري دغه ښایسته بشر به ابدي په جهنم باندې سوځي. ډېر زیات سړي ته افسوس ولري. خو چونکې دا د الله یو پیرزوینه ده، دا د الله سبحانه وتعالی د لوري یو لویه عطا ده چې موږ ته راکړې ده، چې موږ په اسلامي معاشره کې مسلمانان پیدا کړي. هر مسلمان باید روزانه پر دې باندې حمد ووایي. خو چونکې خبره په دې ځای کې ده اسلام راوړی موږ په رضا دی، په معاشره او کورنۍ کې د مسلمان پیدا سوی یم، مسلمان لوی سوی یم. خو څو اعماله برای راست زما د اسلام دي، نور و اخواته زه مؤمن مسلمان نه یم. دا ځکه ډېر غټ خبره ده. لمونځ کوم، لمونځ علامه د مسلمان ده. روژه نیسم، دا مې هم د مسلمان علامه ده. زکات ورکوم، دا مې هم د اسلام او د مسلمان علامه. حج ته هم ځم، پیسې مصرفوم، لیکن زما کردار، کاروبار، کړنه، زندګي د زړو امراضو ته سړی وګوري، دا به وایي چې یاره دا په اسلام کې یوه ورځ هم نه ده تېره کړې. ما ته ته مخکې یوه واقعه وویل، هندوستان کې یو کس هندو دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت یې ډېر ښه مطالعه کړی دی، بهترینه مطالعه کړی. دی راولاړ سو، د نبي علیه الصلاة وسلام پر سیرت او زندګي یو کتاب ولیکئ. دا دومره بهترین کتاب دی که څوک وګوري، مطالعه یې کړي، د ټول سیرت تنده یې په خړوبه کېږي، تنده پرې ماتېږي. لیکن دی خپل ایمان نه راوړي. وایي دې هندو ته یو چا وویل ته ایمان ولې نه راوړی؟ تا د سیرت داسې کتاب لیکلی دی چې مسلمان یې وګوري دغه تنده پر ماتېږي، او ته یې هندو کتاب دی د سیرت لیکلی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله زندګي دی بیان کړې ده، او په ډېر رښتوني حالت کې دی بیان کړی، درواغ دې هم نه دي وایي. ته ایمان ولې نه راوړې؟ ول ده تعجب وکړي. ول کله چې زه سیرت وګورم، مطالعه یې کوم، زړه مې دا غواړي چې په دغه منټ کې مې دننه اسلام قبول کړی. خو کله چې د باندې راووځم
بازار ته ووځم کاروباري تجارتي مارکیټو ته ووځم هلته د مسلمان کړلي ته وګورم دا مې زړه غواړي چې په زندګي کلمې ته ورنږدې رانیسم زموږ اسلام زموږ مسلماني نن موږ دغه ځای ته رسولی ده د پیسو په لالچ د پیسو په مینه کې د دولت په مینه کې موږ بیا اسلام نه پېژنو که رښتیا باندې زیاتېږي که په درواغو زیاتېږي که په وعده خلافي زیاتېږي که په دوکه زیاتېږي که مسلمان ته په یو قسم شی پر ده باندې پر اړولو باندې زیاتېږي بس هغه وخت بیا زموږ اسلام بیا لیکن کله چې مسجد ته راننوځو اول د وارې مرصب شه رامخته دلته بیا زموږ اسلام بیان شي ګورې دا زموږ په ذهنو کې ګوره چا راچویله چې اسلام به یوازې د عباداتو نه لمونځ زکات روژه حج دغه کوه بس د مسلمان نن کې دا اسلام نه دی دا قطعا دا خبره غلطه ده دا د اسلام غلط تعارف دی چې کوي خلک